اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته چې څنګه پته ده، موږ یو تسلسل د پښتو ژبې زده کړې دپاره شروع کړی د کره پښتو په نوم. په دې کې لږه چوټي راله بس سره مصروفیاتو په وجه، او انشاءالله چې دا سلسله به دغه شان جاري ساتو. دې کې موږ د پښتو محاورې، متلونه، روزمره نور داسې لفظونه چې کوم موږ نه پاتې کېږي او بیا رایادېږي، نو هغې باندې به پروګرام کوو، لکه څنګه چې اوس دا د پښتو خپل لفظونه وپېژنئ. نو شروع کوو. او دا اوس لفظ دی، موږ وایو صفت. د پلانکي صفت یې وکړو، د صفت سړی دی. نو د دې پښتو سره صفت ته وایي ستاینه. ستاینه دا د پښتو خپل لفظ دی. او بادر، موږ وایي پلانکی ډېر بادر دی، نر دی، بادر دی. د دې پښتو خپل بهادر خو اردو ټکی دی. دې ته پښتو کې وایي زړور. زړور، زړور پلانکی باتور دی، زړور دی، تکړه دی. او بل د پښتو ټکی دی، موږ هم استعمال کې معافي ته وغواړه، معافي ته غواړم، معافي کا. د دې خپل دغه چې دی بخښنه، لکه موږ چې وایو چې مړي دی، مړو ته دوا کوو، نو موږ وایو الله دې وبخي، معافي دې ورته وکړي. خو خپل د پښتو خپل لفظ چې دی نو هغه بخښنه ده، بخښنه، معاف کول. ښه، بل د چا نه څه وصولول، څه شی چا نه وصولول. د دې پښتو لپاره لکه موږ چې اوس دې ته سوچ وکړو چې ما پلانکی څیز مې ته وصول کړل، ترلاسه مې دې کړ، یعنې لاسو له مې راغی، ترلاسه کول، وصولول، ترلاسه کول. ښه، بل لفظ دی محفوظ. لکه موږ وایو چې دا څیز محفوظ کا، یا په ذهن کې دا خبرې محفوظ وساته. نو په پښتو کې به وایو چې خوندي، خوندي کا، خوندي کول. دا دی خوندي. محفوظ، خوندي. ښه، هلیکاپټر مونږ وینو، اورو، دا د انګلیش لفظ دی. نو اردو والا سره هم د دې خپل دغه نشته، لفظ ورسره نشته اردو سره، بس هغې م هلیکاپټر وایي، مونږ هم وایو. دا دی، دې ته وایي په پښتو کې چورلکه. لکه پرې تاویږي پره که نه، دې ته وایي چورلکه. چورلکه، چورلندکه، چورلکه د هلیکاپټر ته وایي. بل دا خیال ټکی، فکر ټکی، دا د اردو دی. لکه فلحال اردو کې دی، اردو خو ځان لښکري ژبه ده، د عربي او د فارسي دی پکې، خو موږ به دلته دا لفظونه د اردو باره کې استعمالوو. خیال، فکر، دې خبرې ته مې خیال نه و، دې خبرې ته مې فکر نه و. په پښتو کې ورته وایي پام. چې دې خبرې ته مې پام نه و. خیال، پام. ښه، دنیا دا هم د اردو دی، چې پښتو کې ورته وایي نړۍ، انګلیش کې ورډ نړۍ. نړۍ دا تانیس یې سره لیکي، نړۍ. ښه، او صدر، د ملک صدر چې مشر، دې ته وایي ولسمشر،
یعنی د عوامو مشر ولس عوام ته وایي. ولس مشر صدر یا که وزیر اعظمي سیستم یې نه بیا وزیر اعظم ته ولس مشر وایي. ادارې ته پښتو کې مؤسسات دا د پښتو خپل لفظ دی. او شک په پلانکي سړي مې شک دی یا زما شک دی چې دا کار به ونه شي یا په چا باندې شک کول دې ته پښتو کې وایي ګمان. وایي که نه وي ګمان د ایمان زیان دی، یعنی شک کول د ایمان تاوان دی. ښه یعنی دا خاوند ښځه، ښځو ته خو ښځه وایي که نه، خو د خاوند ښځې ته به څه وایي؟ میرمن. که څوک وایي چې دا زما ښځه ده، میرمن ښځې ته میرمن وایي. خاوند ته پښتو کې څه وایي؟ خاوند ته وایي په سوچه پښتو کې میړه. دې باندې حمزه الف پکار دی ځکه چې مذکر دی. خاوند ته وایي میړه. دا هم زموږ په علاقه کې دا کنځلې دي، خو دا د پښتو خپل لفظ دی. سرکار وایي دا له وړوکی میړه. سرکار ته وایي چارواک، یعنی چا سره چې اختیارمند عمل کوي. واک اختیار ته وایي. او چار څلور واړه یعنی ټول. اوس انټرویو دا د انګلیش لفظ دی، د اردو کې ورته هم انټرویو وایي، هغې سره خپل لفظ نشته. موږ سره پښتو کې ورته وایي مرکه. انټرویو ته وایي مرکه. له طرفه، لکه دا خط د پلانکي ځای طرفه راغلی دی. طرف چې دی دا د اردو ټکی دی، دا الله خو چې دا خو د پښتو دی. موږ چې کله له لیکو دې باندې به امضا کوو، چې د جمله کې مخکې راځي کوم له هغې باندې به امضا کوو. له طرفه پښتو کې لخوا یا لاړخه. له طرفه د دې خپله پښتو ده، لخوا لاړخه. دا اوس پلانکي زمانه جدا دی، نو جدا هم د اردو ټکی دی. زموږ خپل پښتو کې دی بیل. جدا ته وایي بیل. او جاز، پښتو کې ورته جاز وایي، اردو کې ورته جهاز وایي. خو دې ته د پښتو خپل لفظ چې دی نه هغه الوتکه. لکه الوتکه خو هغه څیز ته وایي چې کم الوځي، خو دلته د جاز دپاره مخصوص شوی دی الوتکه. اقوام متحده د دې دپاره پښتو کې دي ملګري ملتونه.
ملګري ملتونه لکه ملت ملکونو ته وایو او ملګري متحده چې کوم متحد کیږي هغه ملګري یو ځای راغلي اقوام متحده ته وایي ملګري ملتونه دا زموږ نننی پروګرام سرته ورسېده انشاءالله چې بل پروګرام سره بیا جوړېږو او د الله په امان